د ننګرهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو د خلک او تلویزیون د خپرونې ګرانو مینوالو په دې هیله چې راته راک روغ او د صحت جامې پر تن ولرئ. قدرمن لیدونکو نن د سراج الامارات بڼ شاهي پارک ته راغلی یم. غواړم د خلک او تلویزیون خپرونه تاسو ته له دې څخه چمتو کړم. دلته به د ځوانانو سره د ګلالي ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې خبرې اترې ولرم. په دې هیله د خپرونې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن قدرمن لیدونکو موږ اوس شاهي پارک کې یو. تر څنګ مې درې تنه ځوانان ناست دي. غواړم د یو تن سره وغږېږم. سلام علیکم. تاسو ښه یاستئ؟ جوړې. نوم دی؟ نوم مې عدالت دی. عدالت جان د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ ولایت. څه مصروفیت لرئ؟ فعلا ښار کې خپل هم د فروشي لرم. د فروشي تر څنګ نور څه مصروفیت لرئ؟ تعلیم باش یعنې زده کړه کوو. زده کړه کوئ؟ کوم پوهنتون یا کوم پوهنځي کې؟ ټکنالوژي برخه کې. طب برخه کې؟ طب برخه کې. د دې تر څنګ چې زده کړې هم کوې او دوکانداري کې مصروف یې نو سپورټ هم کوې؟ او ماښام ټیم کې ورزش ته ځو. کوم ورزش کوې؟ د بدن د ښکلا دپاره زه وایم. ډېر ښه. مخلص صاحب دا راته ووایه چې دغه پارک ته څنګه راغلی؟ پارک ته د چکر دپاره. ځان ته راغلی که نه نور ملګرو سره؟ ملګرو سره او خوري سره مې یو ځای راغلم. غوښتل مې چې خوري ته چکر ورکړم ښار کې. اونۍ کې څو ورځې راځې؟ نو هفته کې همدا جمعګي راځو. همدا ورځ بیکاره یې بس راځو چکر ته. څه مو وخوړه دې پارک کې؟ په کار کې مو نوشابه وڅښله او یو اندازه چپس مو خوړه. د کالو په رنګ کې د کوم رنګ خوښېږي؟ په کالو رنګ کې مې زیات چې وي سپین خوښېږي او لږ تور رنګ مې خوښېږي. د سپین او تور ډېر زر نه خیرنېږي؟ سپین خیرنېږي خو سنت جامه هم ده نو خوند هم کوي یعنې. نو ځان به ساتې؟ نو ځان به ساتي. څه ویل لري هغه ځوانانو ته، هغه فامیلیو، هغه کورنیو ته چې دلته ماشومان راوړي او د دغه پارک نظافت ته خاص توجه نه کوي؟ زما ټول نه غوښتنه دا ده چې لومړی خو را دي شي پارک فضا ارامه ده او خوند یې ترې واخلي او په نظافت برخې کې موږ تاسو ټول باید خپل وس توان باندې نظافت پاک وساتو. که دا کاغذونه چې موږ یې ورته نور یې ورته نو غونډوي به څوک آخر نور چټلیږي ورو ورو. مسلم صاحب دا چې لیدونکي دې ګوري د ژوند خوږه خاطره دې ورته ووایه. د ژوند خوږه خاطره مې الحمدلله اوس امنیت دی په ارام فضا کې راځو دلته ملګرو سره کینو چکر وهو له دې ځایونو څخه خوند اخلو. الحمدلله هم د ژوند خوږه خاطرې دي. د اسلامي امارت له حکومت څومره خوشحاله استئ له مجاهدینو؟ نو سل په سلو خوشحاله چې ځکه امنیت دی د پخوا پرتله باندې. یعنې تاسو ترې راضي یاست؟ اوس ترې راضي یو. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو ما سره وغږېږئ. خیر اوسې. مننه عزتمن شي. تاسو دواړه مننه. قدرمن لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. خلک او تلویزیون خپرونه دوام لري. مسکن دا اتلانو لري سترې پرګنې قومونه یې ژوند لري احساس څپې څپې. مسکن دا اتلانو لري سترې پرګنې قومونه یې ژوند لري احساس څپې څپې. گواه دی پر تاریخ هر صفحه د نن قصې. عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن. سلام علیکم. ورخه جوړ. نوم دی؟ خسرو. خسرو جان د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د ننګرهار فلحال. څه مصروفیت لري؟ فلحال متعلم یم. د سویم ټولګي؟ د 11م. سویم نمره یې؟ 3. دا چې څو ورځې وړاندې ستاسو امتحانونه پرچې دې څنګه وو؟ والا ښه وی. څومره اطمیناني چې سویم نمره به راځي سږ کال؟ یاره څه خو فکر کوم چې دویم راځم. تېر کال سویم نمره وي؟ تېر کال هم دریم وي او سږ کال مطمئن چې دویم نمره راځي؟ دومره مطمئن هم نه یم. څو فیصده مطمئن چې دویم نمره راځي؟ 15%. جان دا چې لیدونکي دې ګوري د ژوند خوږه خاطره دې شریکه ورسره. ژوند خوږه خاطره د امتحانونو یو 2-3 ورځې مخکې زمونږ یو صنفي نه راتله ډېر مکتب ته. نو زمونږ یو بل صنفي هم نه راتله. هغه ته هم زنګ وواله چې راشه زمونږ
هغه اختر حسین په نامه صنفي دی چې مړ شوی دی. هغه راغی ټول اودسونه هم پرې وکړل او چې یو وخت کې هم دغه ورته رشکې د جګېده مونږ ورته ویل مونږ خو ګپ در سره لګوسې همدې په خاطر ډېره جالبه مننه. خسرو جانه څه ویل لري هغه ځوانانو ته چې زده کړې نه کوي ورزش نه کوي خپل وخت عبث تېروي یا حتی نشهیي توکي استعمالوي؟ پیغام مې ورته دا دی چې خپل زده کړې وکړي او موږ د دې هېواد راتلونکي بچیان یو آینده یو باید خپل تعلیم وکړي. ډېره مننه خسرو جانه چې موږ ته وخت راکړو ما سره وغږېدلې. کامیاب اوسئ. مننه. ژوند قدرمن لیدونکو د خلق او تلویزیون خپرونې سره پاتې شئ. خپرونه دوام لري. پرونی کارنامې وې د اکبر او د ابدال او نن دې د عمر او د منصور او د جلال. پرونی کارنامې وې د اکبر او د ابدال او نن دې د عمر او د منصور او د جلال. بچیانو یې ګټلی دی په وینو استقلال. عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن هیچا تمات نمانی پشانی د پولاد هیچا تسر ټټی نکوي حسک لک شمشاد. قدرمن لیدونکو موږ اوس هم شاهي پارک کې یو. د شاهي پارک اوس تر څیرمه چې یو ګلالۍ ماشوم ناست دی غواړم دې سره وغږېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې؟ زکاوله. زکاوله د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د روداتو ولسوالي. دغه بڼ ته چا سره راغلی؟ دغه د تره زوی مې د هغې سره راغلی یم. اونۍ کې څو ورځې راځې؟ اونۍ کې په جمعه کې یو ځل راځم چکر دپاره. یو جمعه او بله جمعه راځې؟ دغه بڼ کې دغه پارک کې د چی خوښ شو ډېر؟ دې کې مې دا زانګوګانې خوښې دي دې دپاره زه راځم. څه دې وخوړه دغه پارک کې؟ دې کې یو مې ډو وڅښه بس نور مې شی نه دي خوړلي. په ناره خېټه ډیو؟ دا به سخته نه وي؟ نه بس معدې ته تش نوشابه ښکته کول دا به ګران نه وي معدې دپاره؟ نه اوس خو د 3 ساعت رالو وروسته بعد د دې نه به بیا خوراک. یعنې په لاره کې تږی شوی وي چې دلته د ډیو وڅښه. او څه مصروفیت لري؟ بس سهار سکول ته ځو بیا چې سکول نه راشو دکان ته ځو. سویم ټولګي کې؟ 5م کې. سویم نمره یې؟ اول نمره. ډېر ښه ماشاءالله. دا چې څو ورځې وړاندې ستاسو امتحانونه و څنګه د پرچې د امتحان؟ بس ښه وي اسانه وي دومره سختې نه وي. څومره باوري چې سویم نمره به راځي څه کال؟ په خپل ځان هم باوري یم چې اول نمره به راځم. زکاوله جانه سپورټ هم کوې؟ او کوم سپورټ کوې؟ د سوک وهنې. سوک وهنې څومره موده کېږي چې دا سوک وهنې سپورټ کوې؟ ټول یو میاشت به کېږي چې شروع کړی یم. څه ویل لري هغه ګلالي ماشومانو ته چې مکتب نه وایي او د کور کارونو څخه هم ځان پټوي څه ویل لري ورته؟ زه وایم چې زده کړې وکړي کور کې کار وکړي مور او پلار سره خپل زیار وکاږي او که زده کړې ونه کړي هسې به څه وکړي بېروزګاره به پاتې شي. زکاوله جان دا چې مکتب دې خلاص شو په خیر او پوهنتون دې په راتلونکي کې څه غواړې؟ زه یو غواړم چې یو ډاکټر رانه جوړ شي او په افغانستان کې کار وکړم. ډېره ښه ماشاءالله. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه ما سره وغږېدې. مخامخه کامیاب اوسې. ښه وخت. چاته ماتې نه منې په شان د پولاد هیچا ته سر ټیټې نه کوي هسک لکه شمشاد. دستر عروج خاوند دی وي سرلوړی دی هېواد. عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې؟ نوم مساجد دی. ساجد جانه د کوم ځای راغلی؟ د افغان نه راغلی. دلته چا سره راغلی؟ همداسې ورونه مې راوړی د چکر ته. ورونو سره دې راغلی؟ او راغلی. څه دې وخوړه دې پارک کې؟ همداسې چپس مې وخوړل نور چپس. ساجد جانه څه مصروفیت لري؟ مطالعه مې د سویم ټولګي؟ د شپږم ټولګي. سویم نمره یې؟ 2م نمره. دا چې څو ورځې وړاندې ستاسو امتحانونه و څنګه د امتحان پرچې دي؟ امتحان پرچې هفتې ورځ معلومیږي تر اوسه معلوم شوی نه. نتایج هفتې ورځ اعلانېږي. سویم نمره به راځي څومره په ځان باوري یې؟ انشاءالله 2م نمره راځم بیا هم.
ښه ډېر ښه ساجد جانه هغه ځوانان چې د تا په عمر دي درس نه وایي زده کړې نه کوي ورزش نه کوي څه ویل لري ورته باید زده کړه وکړي نو چې زموږ هېواد باید پیشرفت وکړي او ساجد جانه په اخره کې د ژوند خوږه خاطره دی اورو ژوند خوږه خاطره مې همدا د امنیت د سلوک دی یعنی ته خوشحاله د اسلامي امارت له حکومت ښه دی خوشحاله یم امن ده نو امن دی ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو ما سره وغږېدې کامیاب اوسه قدرمن لیدونکو له موږ سره پاتې شئ خلک او تلویزیون خپرونه دوام لري ولسی قهرمان دی قهرمان بشهامات د خپل وطن دفاع کې کوي هر قسم غیرات ولسی قهرمان دی قهرمان بشهامات د خپل وطن دفاع کې کوي هر قسم غیرات په خپلو کې زاریږي یو تر بل په محبت څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دی عمران څه مصروفیت لري مصروفیت دستي ساعت خو بس خوشي چوټي شوه د مکتبونو ښه مطالعه مې د سویم ټولګي د نهمو سوم نمرې دویمې او دا چې څو ورځې وړاندې ستاسو امتحانونه وو څو فیصده په ځان باوري سوم نمره به راځي سږ کال خو په ځان ښه پوره باور یم چې اول نمره به راځم انشاءالله سپورټ هم کوې هو سپورټ روزګار وخت کې کوم کوم سپورټ کوئ کرکټ کرکټ کوئ کرکټ کې ښه بالنګ کوې ښه بیټینګ بس دواړه هم ښه دي ګزار الراونډر یې ډېر ښه دا راته ووایه چې په یو اوور کې کله 3 وایکټې اخیستي دوه مې اخیستې وه 3 ښه 3 ټریک دې نه دی کړی نه څه ویل لري هغه ځوانان چې زده کړې نه کوي خپل وخت بس تېروي هغې ځوانان له زموږ دا پیغام دی چې خپل وخت بس تېر نه کړي زده کړې وکړي او تر څو د دې هېواد دپاره مصدر د خدمت شي مصدر د اسلامي امارت له حکومت څه غوښتنې لري اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې خلکو له د زده کړې زمینه برابره کړي او بل ورسره څنګ کې د کار زمینه برابره کړي دا راته ووایه هغه خلک چې دغه پارک د تفریح یا سیاحت دپاره راځي د پارک نظافت نه مراعتوي څه ویل لري ورته زموږ دا غوښتنه ده چې پارک کې کینی چکرې وی دا ګند هر څه د خطا کوي دا دې نه خطا کوي بد ښکاري دا هر څه کثافات هلته ایښي دي هغې کې دي اچوي دې هر څه له خپله زمینه برابره کړې ده نو مشران له او کشران له زموږ دا غوښتنه ده چې دا هر څه خپل ځای کې خطا کوي بې ځایه دې نه خطا کوي مننه چې موږ ته وخت راکړو ما سره وغږېدې کامیاب اوسئ څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن قدرمن لیدونکو دا د دې ونې د خلک او تلویزیون خپرونه چې د شاهي پارک څخه مو تاسو ته چمتو کړه تر بلې خپرونې چې زه ملخان درویش تاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم الله مو مل شه